بیلتون په ماښامونو کې راګیر یم نو ته مشال شت رڼاو که جانانا ورته ورکو ګوره که خوراک یې خوښ څه بیا به یو په ډبل اشپزۍ پیسې راکوي یاره څه هم که درېږي شلو څخه به زیات کارمندانو ته په خپله دنده باندې بوخت وي د اقتصاد له پلوه هم ډېر ارزښتمند دی او بل زه اوس دلته ماته کېناستې خپې مې داسې لړزېږي لکه چې ټوپک راپسې رښته یې وکړه اثرات دي که نه دا جذبه په موږ ورځېدلی ده مخکې دا د اوړي سیزن او دلته خلک راځي د چکریان د ښار واره او موږ پرې دا چین خرڅوو چینکه دېرش روپۍ 20 روپۍ هلکان خو 2-3 ودونو کې تا څنګه یې واده کړی بس وړو مور لکه زوړور ته نه مې برېږدي ما وخته کول وړو مور خطرناکه ده خطرناکه ده که نه سلامونه جوړ په خیر الله دې وکړي روغه جوړ اوسېږئ لیدونکو زه سراج الدین پژواک یم دا د ننګرهار ولایت خوږیاړو ولسوالۍ وزیرو سیمه ده چې لاندې خوړ تاسو ګورئ چې د خوړ دواړو خواو ته خټین کورونه او همدارنګه د ونو ګډ ځنګلونه په مصنوعي شکل باندې نو لیدونکو دلته زه راغلی ما غواړم تاسو دغه ځای ښایستونه وښیم او همدارنګه د جمعې په ورځ باندې چې کوم خلک دلته په چکر باندې راځي تاسو به ورته حیران پاتې شئ ځکه ډېر زیات خلک دلته په چکر راځي نو راځئ کتونکو د دغه ځای ښایستونه هم در باندې ګورم دلته چینې شته دی دلته هوټلونه شته دی دلته اکثره خلک په چکر باندې راځي د لرو ولسوالیو او ولایتونو څخه نو راځئ د دغه ځای د چاودنو څخه خوند واخلئ د هغې څخه وروسته بیا هم خپرونه جریان لري بیا هم ستړي مه شئ مشر راسره ولاړ دی خبرې به ورسره وکړو سلام علیکم ستړي مه شئ خیر علي ښه جوړ یې ساتي ښه دی خیرات دی مننه کور ودان نوم د لیدونکو ته وخوره نوم مې اجمل څنګه یې شکر دی ته خپله ښه مننه تخلص څه ده تخلص خو مې ترکې اجمل ترکې کوم ځای سخروت ښه ویښتان د سر فکر کوم بې وفایي کړې ده او کوار دې ماشاءالله ځوانه ښکاري بس همداسې ده همداسې ده زړه دې څنګه زړه دې ځوان دی که نه بس داسې یم لکه هلک هلک ښه څه ودونه دي کړي ما یو واده مال خدای یو واده هلکان خو 2-3 ودونو کې تا څنګه یو واده کړی بس وړو مور لکه زوړور ته نه مې برېږدي ما وخته کول وړو مور خطرناکه ده خطرناکه ده که نه بلې صاحب صحیح او چکرې وهې که نه یاره نو ښه ډېرې ښې ډېرې انشاءالله چې ښه ډېرې ژوند ژوند نه خوند اخلي ښه صحیح تر اوسه مې هم خو خوند اخیستی که نه انشاءالله چې او څنګه بیا خپل بچیان چکر ته پرېږدی که نه پرېږدي انشاءالله چې هغوی هم ګرځي موټر مې ورته پرېښی دی مل تاسو څه ګرځي زه به داسې ګرځم بلې صاحب څه کار کوې موټر مستري یم مستري بلې صاحب ماشاءالله ماشاءالله دا مستریان چې دي که نه دوی چې دی ماشاءالله زړه خوشحاله ساتي چې دا څه وجه ده
پیسې ډېرې دي ورسره پیسې ډېرې دي الله ورکوي هماغسې او لږ ظلم هم کوي دي خلکو ظلم خو چې ونه کړي هغه مخکې کېږي نه ظلم ونه کوي مستري نه مخکې دی کېږي نه هر سړی په خپل کار کې وروره ځان مخې ته وړي هغه تېره ورځ ما موټر خرابه پوه شوې جوړ مې کړ ډېرې پیسې مې رانه واخیستې اوس بیا خرابه ده اوس بیا به موږ به جوړ کړو موږ ته یې راواله څه هم که ته هم صحیح جوړ نه کړې به موږ لږ ډېرې وایو څه هم که صحیح جوړ کړې خدای مې رابانه ده انشاءالله خپل وس به وکړو خپل وسه به وکړې انشاءالله او ښوونځی دې لوستی که نه یاره څه لږ ډېر لکه څنګه لږ لکه ډېر درېیمه پورې درېیمه پورې په لوستلو لیکلو پوهېږې څه ویلی شم خو لیکلی داسې خاصه شم ګوډه مات ماته ګوته کولی شم خوشحاله اوسېږي دلته راغلی وزیر چینی ورته وایي څه ورته وایي ښه څنګه دا ځای څنګه دی ډېر ښایسته ځای دی ډېر ښایسته موسم پکې ډېر یخ ځای دی او د ښه چکر ځای دی ښه او نور ملګري هم سره راغلي مصارف څوک کوي ته یې که هغوی کوي یاره مصارف خو زموږ سره دوه انډیوالان دي هغوی کوي هغوی د کوم ځای نه راغلي هغوی یو د بلجیم دی بل د فرانسې دی دواړه ضد کې دي او موږ ته خوند اخلو تاسې منځ کې خوند موږ لرئ ته نه خوند اخلو که نه او د خارج چې راشي غونډو خلکو به تم وي پوه بس هغوی په وروره بالکل نه دی والی او چې راغله موږ ته خوراک خوند راکوي هغوی ته مصرف او که نه او په کار هم دا چې وایي کار هم دا ده چې وروره موږ وران افغانستان کې یو هغوی چې د په آباد وطن کې دي او که نه او چې مصرف وکړي وروره باید موږ ته هم خوند خرچې راکړي مرچې وي که نه نو خامخا راغلي هم دې دپاره دي ښه د وطن مطابق کومه ټپه کومه غزل خو سره نشته دی یاره دغې شیان سره مې ورانه ده ښه ما خو وطن مطابق درته وی کېدای شي مې د سره یې نو هم د ویلې او نه پېسې خاص پوهېږم ډېره مننه کور ودان چې موږ د خپل قیمتي وخت راکړه تاسو ته مهرباني ژوندی اوسئ خیر کور ودان کله چې په هیواد کې نیکمرغي وي امنیت وي سوله وي نو ښارونه خو آباد وي بیا کلي هم آبادېږي تاسو دغه سیمه ګورئ چې مخکې به دلته خلک په اصطلاح په عادي شکل ګرځېدلی هم نه شول خو اوس نن الحمدلله دلته خلک وړي کوړي کاروبارونه مخ ته وړي او دلته زیات خلک په چکر باندې راځي نو رب دې وطن ګل ګلزار کې زموږ د اطرافي سیمو ښایستونه ډېر زیات دي دا ورول ته وړوکی سماوات ورته وایي که سماوار ورته وایي نو دا یې لګولی دلته او دلته په هېوادوالو باندې چای پلوري ته راشه وروره السلام علیکم ښه انشاءالله جوړې که لارې ده خوشحاله اوسېږي لیدونکو ته یې ښکلی نوم واخله نوم مې امرالله د ننګرهار څخه د وزیرو ګیاڼو ولسوالي الله جانه زه به لږ کښېنم درسره څنګه یې خوښه ده ځکه چې ته لاندې او زه پاس ولاړ یم نو داسې مناسب به رانشي څنګه چل دی ته راځه که نه ته هم دې خوا راشه همدلته ودرېږه مشکل نشته ښه څنګه حالت ښه دی انشاءالله شکر دی په دعا دې خیر اوسي ډېره مننه څنګه د دوکانداري چلېږي شکر دی الحمدلله ښه صحیح چلېږي ورځ څو چینه کې به خرڅوې ولا اوس خو نن خو اوله جمعه ده اوله ورځ ده. اوله ورځ ده دې نه مخکې دا د اوړي سیزن او دلته خلک راځي د چکریان د ښار والا او موږ په دا چای خرڅو چینکه دېر شو په انشاءالله کوي نه مطلب د ورځې به څو سماوار دي ته وایي سماوات سماوار څو سماواته به وباسي دا یو دوه درې سماوات وباسو ورځې ورځې دوه سماوات څومره چای ځایږي دې کې څو چینه کې یو شپږ چینکې اووه چینکې ځایږي ماشاءالله کاروبار نه راځي شکر دی خلاص ښکلې سیمه هم ده او مطلب دا ده چې منطقې نه هم خوند اخلي او په څنګ ده چې خپله مزدوري هم کوي او که فکر وکړي د ښار نه یا په اصطلاح د غاګي بازار نه ګودا ډېره بره سیمه ده خو بیا هم خلک په چکر راځي او راځي خلک ورته راځي مخکې به نه راتله د جنګ د وجې بد امني وه او اوس چې د امنیت راغلی دی هر څوک راځي چکر ته خپله ګري چکر یې ورځي کوي که نه
دا نه شو کوم خلک د غونډې چا وړه دې ټولو چا وړه او چسکی کنه سکي ځنې خلک ترموز کې وړي دلته لامبا او جلد چیز کی او خط تخنیک دې زده کړه د چې د کاروبار لپاره خزه انتخاب کړي لاندې چې نه ده او هغه ته اکثره هغه تو چکر باندې راځي ولام بلته چې یخني وشي بیا راشي ګرم چته کې یا مطلب اکثره هغه کوڅه ټول کې جوړي خوري چې په خاطر دې ساحه ته راځي او بس دا خبره ده پوه شوم چې تا کاروبار وسره خي خیر اوس مننه ټول وطن رب دې دره السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ بخیر جان خیر خیر ان شاء الله شکر تم ستړي مشه وروره څنګه په غوسه ها خان دي خوشاله ده خوشاله ده نوم دې څه ده ابصار افسر او تخلص شته نه تخلص مې نه دی خیر د ابصار ده کته یو افسر یو ابصار ده او دا نوم در باندې چای دا نوم مې را باندې پلاری خایده ابصار زازای زه ډیر خدای مړه خپل نوم دې دا کنه ماشاءالله او دا څومره ډیر رومین دی واړه کړی په دې باندې کې دا خلک ډیر دي بس دګای د دیګیته وراچونو او اشپزي دې لږ زیاته زده نه او خټېټه ورته پخلی خراب نه کوي ګوره نه سه پخلی مو ته خراب کوي خور کې مو یا چوم بس دا خبره را تکړه خور کې دی خدای چې تاوان هم نه غونډه اخلي خو تاوان به ورته ورکو ګوره که خوراک خوښ بیا به یو په ډبل اشپزۍ پیسې راکوي ها یاره څه هم قدرېږي نه سره نه کې چاړه مې لاس کې په خپل مو کې غو مطلب ستا غیبت کې چې پیسې نه وانه خلی چې غیبت مې کې د گاډي پیاړم کنه گاډي پیاړې او څه کار ورې زه ما څه کار ولا بس ګاریو نو زلپان له خټک ورکې ښه ستدي نو شوق ده نو خرچه ور باندې کې کنه خرچه و شړشم ورکې کنه شور ولا شرشم تیل ورکو اصلي او بیا خو دې مطلب مصارف به حساب زیات دي یاره مصارف خو ستا ده ستانه دی وختانو مصرف زیات دی یاره مانه د ختانو مصرف زیات ده اوس د غوی غوخه وړي پسه کنه چرګ دی وړي ولا لګ نا وخت و غوي غوخه داسې ده لګ بیا لیټ پخېږي کنه چرګ هم راوړس دا بس بندوبست درته ارسي اوس کوم څه پخې ورته اوس به بس ته ګورو نو بس کورما ورته جوړو ساده کار دی ساده کار ده و څون دیوالان غلي یو لسان دیوالان دي او د کوم ځای اوسیدونکي دي سارک ماشاءالله هم دې سا کې اوسېږي سارک نه غلي خار کې اوسېږي چرته نه کورونه په چنتلا کې دي هر جمعه چکر ته ځینو هر جمعه چکر ته زو بس کله یو طرف زایته څنګه وسره کړي زیاده ولا ډوکې کنه زی اشپز يم خدانه معاش ورکې کنه معاش راکې او دوی ځخه خپه خلې کما ته بیا پیسې راکې او صحیح ډېر مننه کورودان کوم سم خل لري نه کم ترنوم هم لري دا چې دې کوم یو روان شاعر دی جګسا پرمانس کرا تراشه کنه تراشه دا چې دی دا تاسو شي کوي استاد شي کوي السلام علیکم زرخور کې دا زرخور چته وای کور نه پټ راغلی او پټ راغلی خادر په سر صادر واشه کور نه پټ راغلی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې شکر د کلاري نوم دې څه ورونه نوم مې عبدالحق ده عبدالحق لډو کولې شي او ته تکړه نور تکړه دي نه زه چیلنج باندې کوم او دا اوس مې دا دوړ به توړه مې ورکړه د دوړ ته دا ته نه بل ته سره کاسي ته کم ځای ورته زه سارا کیم یا ټول ملګری په چکر راغلی او ټول چکر ساتم تیر دی مشکل هغه بل بچارم پخلی د کینو تاسو لډوګانی کوو بس دغه پخلای خه پخلای کې ځکه پخلی ته تاسو لډوګانی خیر لډوګانی مونږ بس دا گیمونه کوو لډو څه کار کې بس فلان وزګار یو وزګار ته یو کار نه دی نه بس وزګار ته یو کار نه ده او ته فکر کوم رئیس دا مونږ رئیس ده مونږ د شاګردان یو د مونږ استاد ده استاد سره چکر راویل ما ساتم تیر سیو سره دی ملګرو ما تمخ کې دی څلور ملګرو کې ملګری چې خاصه ترنم کول شي کوم دی هغه دغه کنه نه ما ته خو دغه ملګری ته اشاره کړو دی کوم د خپل زبون نو ورسي نه اورته مې معنی کوي څه وې دی ورګه کلیوال خبرونه د موږ هم سیمه هوا له وخت کلیوال بیک ګراوند وای ترانوم واکا ورته خاصی کم دخه زه په خط نه پیګم ترانوم بسنګ ورځنی خلک دې په خط نه پوي خوشیرونه زده شیرونه وای زه وستل تماته کې نه استخفي مې سي لړځيږي لګ جاست توپک را پسې رښتیا یو کنه اثرات دي کنه دا جذبات په ورزيدلې ده څه جذبات تاثیرات ته چې دې سکارو کوي تحصیل نه مرزه
یو دوه بیتونه ورته زمزمه کړه ځکه دا لیدونکي هم ډېر په تمه دي ووایه نو دا ټول ملګري ورته وایه زه خیر زه یو ترنم ورته خوښ کړه ترنم خو بیخي په سترګه شعر به کوم شعر ورته ووایم کوم درته زه وایه یاره نه راځي یاره تا سره ډېر څه شته خو تی اوس وایه نه راځي نه ولا مینهوال د مکان په تمه دي مینهواله په تمه کښېنئ یو شعر نه راځي ټول رانه هېر سوي دا دي ستا شعرونه وایي خو روان شاعر ده دا کښېنه راسه دغه دی موږ دا شاعر ده موږ ته دا شعرونه وایي ډېره مننه کور رمضان بس تاسو چې د خپله ساتیري ډوډۍ وخورئ ښه سپېشل ډوډۍ برابر بس موږ مالته اډر ورکړی دی آرډر شته ورکوه چې 15,000 روپۍ درنه دغه کور رمضان تاسو بس پخلی هم وکړئ ښه ساتیري وکړئ موږ به دا برنامې لرو برخه مینهوال ته خفه کېږئ مه شعرونه سرچ کړئ ټیک ټاک کې او بیا خو راځي تا ته پته مه وکړه بس د ما آی ډي راواړوه د ما آی ډي یې سره واړوه هلته ما ډېر شعرونه نه راځي که نو چې ورته وایم آی ډي نشته ده که نه دا اوس خبره ده ډېره مننه لاس دې راکړه کور ودان ښې چارې ولرئ د کلي شنه چنارونه ښایسته یخ سیوری او همدارنګه بیا ځینې وخت چې اسمان هم پکې وریځ وي او باراني موسم وي نو دا بیا بلا خوند کوي دلته چې کلي ته راشي په کلي کې نو د چنارو لاندې ښایسته کټونه بیا پکې پراته دي بالښتونه نو په واقعیت سره د انسان روح ورسره تازه کېږي ما مخکې یادونه وکړه چې دلته ځوانان سپین ږیري ماشومان ان تر زنانه پورې دلته راځي خپل روح ته چا خبره ارامي ورکوي نو ځوان هم راسره ناست شکر باندې راغلی سلامونه ستړی یم چې بخیر السلام علیکم نوم مې ګلعغا رحیمي دی او د ننګرهار ولایت او د همدې کلي او د خوږیاڼو اوسېدونکی یم څنګه رحیمي صاحب حالت ښه دی انشاءالله الحمدلله تاسو ښه انجینر صاحب خیر راغلی کور ودان مننه ژوند د باندې څنګه تېرېږي الحمدلله بیخي شکر فضل د خدای ماشاءالله ښکلې سیمو کې مې اړولي دي بس دغه سیمه نه ښه خوندونه واخیستل بیخي الحمدلله ماشاءالله اوس خو امنیت دی او بیخي ارامه فضا ده او هر خواته د بلبلو اوازونه دي پسرلی دی او نوی موسم پیل شوی دی د کال او الحمدلله بیخي شکر د فضل د خدای دی والا ښکلې منطقه ده ماشاءالله یخې چینې یخې اوبه بلې صاحب همدارنګه ونې هم پکې ډېرې زیاتې دي ډېرې زیاتې دلته خو د دې سیمې دا ښکلا چې زیاته ده دا هم د ونو زیاته کړې ده د چینو زیاته کړې ده د اوبو زیاته کړې ده ځکه تاسې که فکر وکړئ د دې چینارونو دا یخه سوری دا ډېر زیات دغه ورکوي انسان ته د انسان روح ته یو ډول انعکاس ورکوي نو واقعیت چې د دې سیمې دا ښکلا چې زیاته ده دا په دې اوبو او په دې ونو باندې زیاته ده بل دا سیمه یخه ده غریزه علاقه ده یخه ده ډېره دلته زیات خلک هم په چکر باندې راځي تاسو وګورئ ډېر زیات خلک راځي تاسې که لږ تم شئ په دې سیمه کې ماسپښین نو بیخي دلته بیا ځای نه وي د دې ځای او تقریبا یو میاشت بعد چې دلته تاسې وګورئ دلته بیخي بیا ځای نه وي دا ټول ځایونه ډک وي او ځای په ځای دیرو کې خلک ناست دي او خپل بنډار او خپل ژوند ساتیری د دغه سیمو مطلب په دغه سیمو کې د هوټلونو جوړول یا مطلب د ښایست دپاره د پارکونو جوړول که نه په طبیعي شکل باندې فکر کوم منطقې ته ښه شهرت ورکوي منطقې ته مطلب اقتصادي برخه کې اچھا خبر ښه وده ورکوي ډېر رول لري بلې صاحب تاسې که وګورئ دلته که دا څومره پارکونه جوړ شوي که د لاره کې تاسې به راغلي وئ د ولسوالۍ بازار سره سیکرا میلمستون دی بیا په هغې پورې غاړه وزیر بهار رستورانټ دلته دې سیمه کې دا یو همیشه بهار رستورانټ جوړ شوی دی دا د اقتصاد له لحاظه هم چې دی که نه دولت هم چې دی یو ډول دغه ورکوي فایده ورکوي او همداسې هغه سرمایه ګزاران چې دلته سرمایه ګزاري کړې د کار زمینه برابرېږي خلکو ته تاسې وګورئ په دغه رستورانټ کې به تقریبا چې له 100 څخه به زیات کارمندان ته په خپله دنده باندې بوخت وي د اقتصاد له پلوه هم ډېر ارزښتمند دی او بل د سیمې ارزښت ورسره پیدا کېږي په شاوخوا د ځمکې که تاسې وګورئ د دې ارزښت ورسره لوړ شوی دی ځکه دلته خلک راځي او خلک هغه پر مثال دلته چې دی که نه د دې ځای څخه خوند اخلي او د دې ځای کې چې دی که نه خپل ساتیری کوي نو د اقتصاد له پلوه هم ډېر چې دی که نه ارزښتمند دی دولت ته فایده ډېره زیاته ده نو باید دې ته باید نور هم توجه وشي دولت هم باید توجه ورته وکړي او هغه خلک چې سیلانیان چې دلته راځي باید هغه اصول د دې سیمې چې کوم دي هغه باید مراعات کړي دلته خو ماشاءالله کټونه هم خړې پراته دي که نه فکر کوم دلته چې د خلکو ستونزه را پیدا شي یا مطلب د هغې ستونزې د حلولو لپاره جرګه راغوښتل کېږي نو څومره چې زه خبر یم همدې دیرې ته راځي په همدې ځای کې به مسایل خپل حل کوي بلې صاحب دلته خو دا تاسو ته بهتره معلومه ده چې د پښتنو دود او دستور هغه چې دی که نه چې څومره غټې لانجې وي هغه په جرګه باندې حل کېږي په مرکه باندې حل کېږي
نو دا سیمه چې دی د دغې ځای لپاره او د دغې ټیم لپاره او د دغې وخت لپاره او د دغې مسایلو د حل کولو لپاره ډېر یو بهترین ادرس دی چې هغه خوږیاڼو میلمستونونه دي چې نوي نوي تازه جوړ شوي دي په همداسې کرمخیل ورته وایو موږ هلته یو امن په نامه یو رسټورانټ جوړ شوی دی تېره ورځ مې هغه نوم مې وکتو خو نوی کار پرې روان دی یعنې هغه ډېر فوق العاده ځای دی امن په نامه نو دا یو ډېر د غونډۍ څنګ دا یو ډېر یو نوی نوم دی یو ښه انعکاس ورکوي یو ښه بدلون ورکوي دې سیمې ته امن په نامه یو رسټورانټ د مخکې تاسې بیا لاړ شئ نو تاسو بیا وګورئ خو تازه هلته کار نوی پیل شوی دی او هغه رسټورانټ داسې خاص نه دی جوړ شوی نو دا یو ښه نوم دی چې دې سیمې ته ورکوي بل دا څومره جرګې چې حل کېږي په همدې رسټورانټونو کې حل کېږي مننه قربان ډېره زیاته مننه بیا هم لیدونکو ښه راغلاست جوړ په خیر کلیواله سیمه ده تاسو یقین وکړئ چې دغه ماسپښیني وخت کې تاسو دلته راشئ او د خلکو ګړه ګوړه وګورئ د خلکو ورش دلته وګورئ حیران به پاتې شئ وجه څه ده وجه دا چې دا منطقه ښکلې ده طبیعي ښایست لري دا ځوانان هم درغلي په چکر باندې خبرې اترې به ورسره وکړو تاسو ټول د ښه راغلاست په خپرونه کې جوړ په خیر مننه کور رمضان او بالخصوص تا ته هم ښه راغلاست جوړ په خیر مننه خوشحاله اوسئ کور دی آباد خپرونه دې مننه او ماشاءالله ښایسته ساحه ده ښایسته هوا لګېږي او موږ هم راغلو ملګرو سره چکر ته راغلو وزیر ساحه ده او باراني موسم دی او ستا ښکلی نوم څه دی ما نوم شمشاد دی ماشاءالله شمشاد دنګه د شمشاد دنګه د شمشاد څوک چې دا کوم ترانو دنګه د شمشاد ځواني بس بیا ترانو پر سره وکړه ترانو مولا نه راځي نه دا خو چې دی ډېر ښه ترانې مې هغه ملګري کړی و که نه دنګه د شمشاد ځواني ښه دا راته ووایه چې دلته په هېواد کې اوسېږي که نه هېواد نه بهر اوسېږئ والا هېواد نه بهر اوسېږو خپله بلجیم کې ژوند کومه راغلی یم چکر ته راغلی یم او تقریبا 2-3 ورځې کېږي فرصتۍ راغلي او وطن خو ماشاءالله خپله وطن حالات څنګه دي وطن الحمدلله هر سړي ته وایو چې راشئ بس ښایسته موسم دی او ښایسته هواګانې دي ښایسته سیستمات پکې روان دي او ماشاءالله وطن خو وطن دی زموږ اکثره یوټیوبران ورونه چې دی دغه د هېواد د ښایستونه تاسو ته ښایي څنګه هلته یې ګورئ که نه یې ګورئ هو بېشکه ګورو وطن هره ساحه ګورو تاسو خپرونې ګورو ماشاءالله ښایسته خپرونې دي او خلکو سره کوئ خلکو ته ښایي چې یعنې امنیت دی او امن دی افغانستان هم دغسې یو ځای دی چې نوم لري او هغه لري نو تاسو نه مننه او هر وخت موږ ګورو تاسو خپرونې ګورو تعقیبوئ کور رمضان خوشحاله اوسېږي دا نور ملګري چې نه دا هم تاسو سره راغلي دا هم ما سره راغلي دا چې دی هم ملګری دی دا فرانسه کې اوسېږي دا هم په چکر راغلی دی حامد تره زوی دی او هغه هم چې دی کلیوال دی چکر ته راغلي په چکر ته خو راغلي ماشاءالله نو که داسې دا راته وشي د دغه چکر مصارف چا په غاړه اخیستی اوس د مصرف والا زه دی چې ګډوډ سیستم دی موږ هغه خبره نشته دی شریک کار او شریک کار دی والا داسې چې یعنې چې یو یعنې هغه خبره موږ منځ کې نشته دی نه خو باید دا خبره اوسي که نه ځکه چې چکر کې حتما دا حساب چې معلوم دا ښیي که نه بیا بل وخت دپاره سړی چکر ته رخه کوي که نه هو دا خو بس تقسیم دی آفرین هغه بس همدا فکر کوي چې بس دا غیزې کې مکمل راټولې کړي دي بس راش تواني که نه خارجي راغلی دی بس دا دی تا خبره دا خبره څه خبره نشته دی انشاءالله او په دې نه پوهېږي چې هلته څومره زحمتونه تېروي ښه کوم غزل کوم ټپه کوم شی سره یې نو مهرباني وکړي دلته ته وړاندې ولو به غزل خو نه راځي که غزل خپله نه ستا په دې ده ملګري کوم انشاءالله دغه شته دی دا به غزل ته دغه کي ته لا کوم غزل زده دی هو دته زده دی انشاءالله ځکه چې د ښایسته اواز هم دی یو شی ورته ویل یاره چې د عزیزانو کې چې یې درسره ډېر صحیح ها که نه څه شته که نه دا بل ملګري څخه خبرې وکړو سلام علیکم سلام وشي علیکم السلام ورحمة خوشحاله اوسم ستاسو مسلم وشي ډېره مننه کور ودان لیدونکو ته یې ښکلی نوم واخله نوم عمران شیرزاد دی ننګرهار ولایت خوږیاڼو ولسوالۍ اوسېدونکی د کږې ساحې کلغوب څه کار کوې شیرزاد صاحب ولا فعلا خو په کور یم اوسګار ژوند در باندې څنګه تېرېږي ولا شکر دی الحمدلله د الله تعالی نه راضي منطقو کې ګرځېږي خوند به ترې اخلي ولا کله کله راځو یارانو سره ملګرو سره راځو بیا نن خو دا ملګري راغلي وو دا خو داسې وطن نه مسافر دي داسې وخت او داسې ساعت په ارمان یې که نه او دو سره به چکر بیل خوند کوي نو کله کله یارانو سره راځو ښه خبره ده ځکه چې دوی بېچارهګان تقریبا ډېر وخت د هېواد نه لرې تېر کړي او چې هېواد ته راشي باید حتما چکر ووهي ډېر زیات نو دا ملګري هغلته چې راوختلو او تاسو چې ولیدلې وای دو کوم چینل لري
خپرونې جوړوي بعض سیاحتي ځایونو ته ځي تاسو نوم یې مراته واسو او دې خواړ کې په دې اوبو کې راواوښتل دا کالیم ګوره خشتم دي نو ته مې مې سیستم برابر کړم چې نورستان ته لاړ شم نو چکر نورستان ته وي ډېر ښکلی ځای حتما لاړ شئ ان شاء الله یاره موږ هم انشاءالله غټ اختر ته اراده کړې چې لاړ شو چکر ووهو ان شاء الله موږ موټر دی هغه لږ ټیټ دی ته مې جګ موټر به پیدا کړو لار خرابه ده که دا بېرته ان شاء الله اتمنه چکر ته مې لاړ شو ته یو زمزمه وکړه زه ورکې کړه والا زمزمه بس فعلا شي دله حد وای ته خدا باور په ما وکه جانانا را سره د زړه سودا وکه جانانا نو ته خدا باور په ما وکه جانانا را سره د زړه سودا وکه جانانا نو د بلتون په ماښامونو کې راګیر یا د بلتون په ماښامونو کې راګیر یم نو ته مشال شت رڼاو که جانانا را سره د زړه سودا وکړه جانانا نو ته خدا باور په ما وکه جانانا بس وي ډېره مننه ډېره مننه کور دې ودان الله دې ښاد لره البته غږ دې ډېر ښکلی دی خو طرز دې هم ډېر ښایسته دی او ښه انتخاب دې م کړی و خو متاسفانه چې نیمایي کې دې پرېښود والا دا یو بیت مو ستاسو له خاطره ویلې ستاسو د خوشحالۍ په خاطر کور دې ودانه بس لیدونکو تاسو په خاطر او زموږ په خاطر باندې ملګري ځان په عذاب کړو الله دې وکړي چې ښه ژوند ولري مننه الله تعالی خوشحاله کړي ډېر زیاته مننه الله تعالی کامیاب ولر الله تعالی دې تاسو ته توفیق درکړي بس دغه یو وطن ته یو دولت او خدمت دی چې تاسو د سیاحتي ځایونو ته ځئ ملګرو سره مرکه کوئ نو دا خپله یو چاته یو ذهني سکون ورکوي او ارامتیا ورکوي چې یعنې موږ په افغانستان کې ځایونه لرو د ملګرو چکر ته زړه کېږي الله تعالی تاسو خوشحاله لري الله خیر بیا هم لیدونکو ښه راغلاست جوړ په خیر دا چې کلیواله سیمه ده او په کلیواله سیمه کې دومره زړه کول او دلته یو هوټل سیستم برابرول او په دې باندې خپلې پیسې مصرفول دا نو زړه غواړي دې ورور چې دی دغه هوټل د چکر وهونکو لپاره جوړ کړی دی پوښتنه به ته نه وکړو چې کاروبار یې څنګه دی کلیواله سیمه ده او همدارنګه دغلته ښکلې دیره هم برابره کړې پښتنو د رسمونو سره سم کټونې هم پکې اچولي دي سلامونه ستړی یم جوړ په خیر وعلیکم السلام ورسال نه خې جوړې کداري دا تا کړې شپې ورې ډېره مننه خوشحاله اوسېږي ماشاءالله کټ کې دې ښه ډډه وهلې ښه والا څنګه کوي نو او زه هم درسره ښه مطلب کېناستم خو دا چې اوس دلته چې هم مخ ته ایښی ښه خبره وه تروبې غواړو مشکل نشته باچې خو چې د پښتنو یو عادت دی ګوره ښه څنګه بالکل دا خو یو عادت دی نوم دې څه دی نوم مې زین الله دی زین الله یا همدغه ځای اوسېدونکی که نه هو همدغه ځای اوسېدونکی ماشاءالله هوټل دې چلېږي الحمدلله هو گزاره دې کېږي یوه جمعه او بله جمعه به ستاسو کار ښیي هو یوه جمعه بله جمعه کار او په نورو ورځو کې بیا بند دي که خلاص وي نه خلاص وي دایمي څلور ساعته خلاص څلور ساعته خلاص وي په دې نورو ورځو کې څوک راځي که نه راځي راځي وو ولې نه راځي هم چکر وهونکي که نه همدې ځای یعنې د جمعې په هغه باندې لږ کمې بیا که جمعې په ورځ باندې بیا ډېر زیات مخلوق راځي زیات راځي او زیات چکریان راځي دلته په هوټل کې تاسو کوم کوم خدمات وړاندې کوئ دلته هوټل کې موږ دغه چرګ کړي دی پسه دی او داسې روش پخو او هغه دی دا چپس دي سوپ دی شیریخ دی جاله ده جوس دی او داسې واړه خوراکونه چې دي د چرګ دی هغه چولی دی او لوبیا دی او ماشاءالله بیا خو دې غټ کار کړی دی واړو کې بیا دا واړه کمزوري خوراک دلته چکر وهونکي چې راشي هر رقم خواړه چې وغواړي انشاءالله ملاویږي بالکل ملاویږي بس دا غټ کار دی ښه چې له یوه طرفه تاسو خپله پیسې هم ګټئ خلکو ته مړ خدمت دی بس دا د خلکو خدمت کې وکړي موږ پیسې ګټنه هم ده او خدمت هم دی پیسې خو به حتما ګټو ورته چکریانو دپاره یو اسانه هغه برابره کړې ده یو اسانتیا ده که نه اسانتیا ده صحیح خوشحاله اوسېږي ستاسو په نظر دلته به څومره خلک راځي دې ورځې دلته د جمعې حساب بیا نه معلومیږي او بغیر د جمعې نه همدغسې 200 نفر راځي بغیر د جمعې دومره نفر راځي او بغیر د جمعې نه راځي ځکه دا چیني دي یخه سیمه ده څو نفر تاسو په کار بوخت دي
ما سره په کار باندې 10 نفره دي. ماشاءالله 9 نفر تاسو سره په کار باندې 10 نفره. بیا خو ان شاء الله کار ښه دی ځکه چې 10 نفر تاسو سره مصروف دي نو حتما عاید به ان شاء الله ښه وي. بالکل. ډیره مننه خوشاله اوسئ چې موږ د خپل وخت راکړو ودان. نه لیدونکو سره اوسئ خبرونه جریان لري دلته خلک په چکر راځي د هغوی سره هم خبرې اترې وکړو چې دغه د چینو سیمه څنګه ده او د سفر څخه خوند اخلي که نه راسره اوسئ.